اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په فرانسوي سیستم کې د غواګانو د پروتینو د اړتیا محاسبه د دې لپاره چې غواګانو د پروتینو د اړتیا په اړه باندې پوه شو نو دوه برخو باندې وشي، یوه بقا ده او بل چې د شودو تولید دی. د بقا نه منظور دا دی چې د خپل ورځني فعالیت دپاره څومره پروټین ته ضرورت لري. نو فورمول داسې دی چې 3.25 ضرب د وزن په توان دی 0.15 نو 3.25 لیکو. فرض کړئ زموږ غوا 600 کیلوګرامه ده نو دا په توان د 0.15 راځي. نو دا چې کله د دې نه خلاص کړو د توان نه دا څومره راځي 1.23 راځي. په 3.25 کې ضربو څومره راغله 394 ګرامه پی ډي ای یا پی ډي آی یا د کولمو کې د پروتینو شتون په کومه اندازه باید پکاري، په دومره اندازه پکاري، یعنی 394 ګرامه پروتین پکار دی چې تر څو غوا خپل ځان وساتي او خپل روزانه فعالیت وکړي. د دې نه وروسته راځو د شودو د تولید دپاره. د شودو د تولید دپاره فورمول داسې دی چې 15.6 ثابت عدد دی. تاسو باید دا معلومات چې د شودو کې ستاسو په کومه اندازه پروتین دی او بیا ورسره خوا کې د شودو د تولید کچه هم درته معلوم وي. نو 15.6 لیکو ثابت عدد دی. بیا 3.4 مطلب د غواګانو کې عموما د 3.1 نه ونیسه تر 3.4 پورې تر 3.5 پورې بل فرض کړئ زموږ د غوا په شودو کې 3.4% پروتین دی او غوا هم څو کیلو شودې کوي یا 40 لیټره شیدې کوي. نو 15.6 ضرب 3.4 ضرب 40 مساوي کېږي 1203 ګرامه، یعنی د 40 کیلو شودو دپاره چې 3.4% پروتین لري څومره پروتین ته ضرورت دی 1203 ګرامه. اوس 394 د څو سره جمع کوو د 1203 سره جمع کوو چې مجموعه ضرورت زموږ غوا که چې 600 کیلوګرامه وزن ولري او 40 کیلو شودو کې نو دا 1488 ګرامه پروتین ته ضرورت لري.